نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا الجديدة. نرحب بكم جميعا. كيف حالكم؟ بخير. درنو قدرمنو دوستانو ستړي مشئ په خیر راغلی. دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوي یو او د نن ورځې درس تاسو په درانه حضور کې وړاندې کوو. نننی درس چې امتحان ده، موږ دوه وحدې یا دوه برخې د کتاب خلاصې کړې. اوس په همدغو دوه برخو کې له موږ او تاسو څخه امتحان اخلي چې موږ په دې دوه برخو کې څومره درس زده کړی ده او یا څومره په درس باندې پوهېدلي یو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر اسانه ده ان شاء الله چې ټول به حل کوي او ان شاء الله کوم ستونزه به پکې نه وي. په درس باندې فعل کوو. اختبر. بسم الله الرحمن الرحیم. اختبر نفسک، یعنی خپل ځان وازمایا چې تا څومره درسونه ویلي په دې دواړو وحدتو کې، چې اوله وحده او په دویمه کې چې څومره په درس باندې پوه شوی. اختبر نفسك الاول. خپل ځان وازمه. الوحدتان الاولى والثانيه. په دواړو وحدتو کې، په دواړو برخه کې چې اوله او دویمه وحده ده، یعنی په دې دواړو وحدو کې برخو کې چې موږ کوم درس ویلی نو هغې کې موږ تاسو څخه یو امتحان اخلي چې موږ په درس باندې څومره پوه شوي یو. اولا المفرداتو. په مفرداتو کې موږ نه امتحان اخلي. صحیح. څنګه دا مفرداتو موږ امتحان اخلي؟ موږ ته کلمات راکړي، مفردات راکړي، لغاتونه. دغه لغات به موږ په هغه خپل ځای کې په ترتیب سره ږدو. صحیح. الواحد. ضع كلمات الآتية في مكانها المناسب من الجدول. ضع كلمات الآتية في مكانها المناسب من الجدول. وای کې دی لاندې کلمات په مناسبو ځایو کې د جدول یې موږ ته راکړی ده، کلمات یې راکړي. نو دغه کلمات به موږ رااخلو، په دې مناسب ځایو کې به ږدو، دا مناسب ځایونه به ډکو. څنګه؟ اوس بله دلته هیواد ده، موږ به دلته راځو، د هیوادونو نومونه به دلته ذکر کوو، اخلو به د هیوادونو نومونه به دلته ږدو. صحیح. دلته ګوره مثال موږ ته راکړی لکه مصر یو هیواد ده. صحیح. همدارنګه موږ به ولیکو پاکستان بل هیواد ده. دغو کې شته ده، دغو کلماتو کې یا دغو لغاتونو کې شته ده، هغه به موږ همغه هیوادونه به دلته راواخلو. همدارنګه ضمیرو ته به راځو. انت. صحیح. نور ضمیرونه به ورته راواخلو. انت یعنی ته. نور ضمیرونه څه دي؟ مثلا انا، هي او هو. دا ضمیرونه به هلته راواخلو. اعدادو ته به راځو، عددونه به راواخلو. 1 2 3 4 5 عددونه به ولیکو. او اسرې ته به راځو. په اسره کې څوک وجود لري؟ پلار و مور ورونه. ده ډېر اسانه ده. دا حلو سره راځو انشاءالله. حلو. بلد دلته راځو، ګورو چې مصر خو دلته لیکلی ده، مثال کې دا خو موجود ده. بل هیواد پیدا کوو. مصر، طالب، انت، مدرس، طبیب. سوریه هیواد ده، سوریه راخلو، دلته لیکو. ورپسې ګرځو بل هیواد پیدا کوو. پاکستان دلته لیکلی، دا راخلو، دلته دریم کې لیکو. ورپسې بل هیواد ګورو. بل هیواد کوم یو ده؟ دا ترکیه ده. ترکیه راخلو، دلته ګوره موږ درې واړه خانې ډکې کړي. اولم سوریه ولیکله، ورپسې مصر تیار لیکلی، ورپسې هغه ده پاکستان ده، ورپسې ترکیه ده. ضمیرو ته راځو. موږ ته انت ضمیر شته ده پکې. راځو ګورو چې نور کوم ضمیرونه دي. انت دا ده. صحیح. دا خو شته، دا خو لیکلی. بل ضمیر ګورو. دام انت خو مغه دی زنانه لپاره استعمالیږي.
دا هو لیکو، هو راخلو دلته لیکو. بل کم ضمیر ده؟ هي راخلو دلته لیکو. صحیح؟ 3 دانې شو. یو انت راغله پکې، یو هي راغی او بل هو. عددو ترازو اعداد یعنی عددونه. عددونه کم کم دي دلته؟ مصر، طالب، انت، مدرس، طبيب، سوري، انت، ثلاثه به ولیکو. 5 تیار موږ تر لیکل شوی ده. رازو 1 به ولیکو. صحیح؟ 9 به ولیکو. دا ډکیږي. اوس سره رازو په کورنۍ کې کم کم غړي دي؟ مصر، طالب، انت، مدرس، طبيب، سوري، انت، 5 پاکستان، جده، هو جده. کورنۍ به کې جده ولیکو، نیا، والد به ولیکو، غرفه، والد، اخت تیار موږ ته لیکلی، ابن به ولیکو. خلاص. مکان د ځایونو نومونه به موږ ولیکو. دلته حمام یو مثال موږ ته راکړی. طبيب، سوري، انت، 3 پاکستان، جده، غرفه. دا به ولیکو ځکه دا ځای ده. حمام تیار لیکل شوی ده. مصلي به ولیکو، مصلي او مصله. صحیح؟ اوس منها وظیفه، دنده، د ښوونکي دنده. بل به ورپسې واخلو طبیبه، ډاکټره. بل به راواخلو طالبه. دا دندې دي، نو دا به ولیکو. ډېر اسانه تمرین، نو خپله حلیږي انشاءالله. الثاني اکمل جمله بکلمات التاليه. اکمل الجمله بکلمات التاليه یعنی لاندې جملې په لاندې کلماتو باندې چې کوي مکمل کوي، ډکه کوي. مونږ ته جمله را کړې ده، خو په هغې کې بعضې کلمات ناقص دي. مونږ به هغه ناقصه کلمه را اخلو، په جمله کې به لیکو تر څو جمله تکمیل شي. یعنی هغه کلمه به لیکو چې هغه یو معنا ورکي. صحیح؟ وایو اذان ده، یصلي ده یعنی مونځ کوي، اسره کورنۍ ده، یقرأ لولي، جدي نیکه ده، الغرفه کوټه ده، طبیبه ډاکټره، او پاکستان. اوس دا جملې دلته راځو چې دغه کلمات کې کومه جملو کې باید منګه استعمال کو. دغه کلمات مناسب کلمات په مناسب جملو کې استعمالو. 1 احمد. احمد ما ویلي فی. احمد چیرته ده؟ احمد فی الغرفه. دا غرفه براغلو دلته به ولیکو. څومره اسانه ده. احمد په کوټه کې ده. که منګه داسې وایو چې احمد فی جدي، دا غلطه ده ځکه احمد په نیکه کې د اس معنا نه ورکوي. یا وایو چې احمد فی اذان، دا اس معنا نه ورکوي. نو معنا چې ورکوي احمد فی المسجد، احمد فی غرفه، احمد په کوټه کې ده. 2 ترازو. الثاني هذه والدتي. دا زما مور ده. هي چې ده؟ اذان ده، يصلي، اسره، يقرأ، جدي، غرفه، طبيبه. هي طبيبه ځکه دا مناسبه ورسره راځي. دا زما مور ده، هغه ډاکټره ده. 3 ترازو. الثالث هذا سرازي پکې جدي، هذا جدي عمر. 4 ترازو. عادل کما جمله ورسره راځي؟ دي کې دا جمله راځي يقرأ. عادل يقرأ قرآن الكريم. عادل قرآن الكريم لولي. 5 ترازو. احمد في المسجد. احمد په مسجد کې څه کوي؟ خو مونځ به کوي که نه. نو دغه یصلي کلمه به راوړو، دلته به یې ولیکو. ډېر اسانه ده. دا پاتې تاسو حل کوئ. 3 ترازو. الثالث ضع علامة خطأ على الكلمة الغريبة. یعنی دغه د خطا ټکماره، دغه د خطا علامه کومه کلمه چې غریبه ده، یعنی د نورو کلمو سره یو شان نه ده، مختلفه ده، ډیر زیات اختلاف لري، نو هغې په مخ کې به کېدی چې دغه پکې غریبه ده، یعنی دا موږ نه پیژنو، خو دلته مناسبه نه ده د دې سره. موږ راځو مثال اول وی چې 1 اخ، صدیق، ابن. دا 3 واړه سره یو شی دي. اخ ورور ده، صدیق دوست ده، ابن زوی.
یعنی کورنۍ پورې مربوط دي. صحیح. نو نظاره دلته دا غریبه کلمه ده، یعنی ناشناس، یعنی دا څه معنی چې ورور شو، دوست شو، زوی شو. نظاره اس معنا پکې نه ورکي. نو دلته به دا غلطه کلمه کیدو چې دا غریبه کلمه ده. صحیح. دویم ترازو حمام، غرفه، شجره، مسجد. حمام خو ځای شو، غرفه ځای ده نه، هو غرفه ځای ده، هو شجره ځای ده نه، ونه ده، او مسجد ځای ده، هو. نو دې کې غریبه کلمه چې ده شجره ده، ونه ده، ځکه دام ځای ته استعمالیږي، دام ځای ته استعمالیږي، او دام ځای او شجره ځای ته نه استعمالیږي. دریم ترازو. نو دلته به دا غلطه کلمه دغه غلط علامه ته کیدو. يتوضا، معطف، يقرأ، يصلي. دا اسمونه دي او دا اسمونه خا دا اوس فعلونه دي. خا معطف چې دا فعل نه ده. ګوره و یو داس کوي، لولي او موز کوي. معطف کې غریبه کلمه ده. نو دلته به غریبه کلمې ته دا غلط علامه کیدو. ډیر اسانه ده ان شاء الله، خپل حل کړئ. ثانيا التراکیب والنحو. التراکیب والنحو، جوړښتونه او نحوه. نحوه یعنی ګرامر، ګرامري جوړښتونه وایو. صح الاخطاء في كلمات التي تحتها خطوط، یعنی هغه خطاګانې صحیح کوي چې هغه په لاندې کلمو کې راغلي دي او د هغې لاندې خط ده. یعنی د خط لاندې چې کومه کلمه راغلی ده هغه څه کوي، کلمات راغلي هغه صحیح کوي. یعنی موږ ته خط راوسته، دا خط چې ده دا کلمه غلطه ده، د دې صحیح موږ باید پیدا کو. صحیح کم یو ده. صحح الاخطاء في الكلمات التي تحت الخطوط، یعنی کم خط چې د کلمې لاندې راغلی هغه مغه کلمه صحیح کوي. صحیح. مثال ترازو، مثالم چې ویل پیږم. اول هذه هو نظاره یا ابي. دغه هو، دا هو چې دلته ناراضي. ولې ناراضي؟ ځکه نظاره چې دا مؤنثه ده. صحیح. اشاره چې ده خزه ته ده، او دلته اشاره چې ده هو نر ته اشاره ده. نو دا غلطه ده، یا شیانو ته اشاره ده. هذه باید د هو په جه هي راغلی وای. هذه هو، هذه هي نظاره یا ابي. دغه دی چشمی دی یا عینکی دی یا پلارجانه. که هو وی اس معنا نه ور کوي. دویم ترازو هيا بنا في المسجد. هيا بنا في المسجد، راځي چې په مسجد کې. دا څه معنا شو؟ هیڅ معنا نه ور کوي. ولې چې دغه فی دلته نه راځي، د په جا باید مناسبه کلمه راشي. منګه مخکې ویلو چې هيا بنا الى المسجد، راځي چې مسجد ته لاړ شو. نو دا فی غلطه کلمه ده، دې په جا به اله کېدی، الى المسجد، دې په جا به هي کېدی. دریم ترازو والدتي سعيدة طبيب. دا اوس غلطه ده دغه طبيب. ولی ځکه چې خزه ډاکټر نه راځي، خزه ډاکټره راځي. ډاکټره ویل کی، طبيبتون باید ولیکل شي. دا غلطه ده. همداسې نور تاسو خپل صحیح کوي. دویم ترازو سل اداه الاستفهام في القائمه الف بما يناسب من القائمه ب. و عدد د استفهام سره وصل کوي چې هغه د بل جدول سره یا د بل قائمه سره مناسب راشي. صحیح. دلته موږ د ادوات د استفهام، یعنی د هغه ادوات دي چې په انګلیش کې WH انفارمیشن کوېشن لکه چې ورته وي. نو دا همغه دي. نو دا به موږ د چی سره یو ځای کوو؟ د دغه بل قائمه سره د مناسب قائمه سره به یو ځای کوو، د مناسب کلمې سره به یو ځای کوو. صحیح. مثال الف ب. الف موږ ته راکړی، دا د کم سره یو مناسب راځي؟ من هذا. نو داسې موږ نشو ویلی من اسمک، دا غلطه راځي. نو دا به د دې سره وصل کو چې من هذا دا څوک ده. صحیح. حل راځي. سوال ده. منګه څنګه سوال کو؟ هل انت یا عدنان؟
هل انت یا عدنان، آیا ته یا عدنانه؟ سوال ده. نه په بخښنې سره ډېر زیات وبخئ. ښه په بخښنې سره دغه هل راځي. هل هذه الشجره پښتنه کوي چې آیا دا یوه ونه ده؟ هل هذه الشجره، آیا دا یوه ونه ده؟ نو دا به د دې سره ونښلوئ. اين ترازو. دریم ته اين انت یا عدنان، دا اوس دې سره صحیح راځي. اين انت یا عدنان، عدنان ته چرته یې؟ اين انت یا عدنان، عدنان ته چرته یې؟ ښه څلورم ترازو ما اسمک او ما اسمک، نو دا به د دې سره ونښلوو ځکه ستا نوم څه ده. ښه پنځم ترازو الخامس کیف حالک، دا به د دې سره ونښلوو. کیف حالک، څنګه یې ته، ستا احوال څنګه دي. پنځم من اين، من اين انت یا عدنان، داسې هم صحیح راځي. من اين انت یا عدنان، ته د کوم ځای څخه یې. او دې ته هم موږ استعمالو شي چې اين انت یا عدنان، چې عدنانه ته چېرته یې. او دې ته هم استعمالو شي چې اين المعطف، جاکټ یا کرتۍ چېرته ده. یعنی دغه اين هم دلته استعمالیږي او هم د دې سره استعمالیږي. اين انت یا عدنان، ته چېرته یا عدنانه. او من اين انت یا عدنان، ته د کوم ځای څخه یا عدنان. یعنی دواړو ته موږ استعمالولی شو. ښه دریم ترازو اختر الکلمه الصحیحه، مناسبه کلمه انتخاب کړئ. موږ ته دلته کلمې دوه راکړي، په دغه جمله کې به موږ لیکو، خو کم یوه به موږ ولیکو، نو هغه صحیح کلمه به موږ انتخابو. الواحد صورت اسرتی، ښه صورت خو مؤنثه ده او دلته ضرور خبره ده چې مؤنثه اشاره ورته راشي. هذا مؤنثه ده، نه دا د مذکر لپاره راځي، نو دا به ورته راواخلو چې دا به انتخاب کو. هذه صورت اسرتی، دا زما د کورنۍ چې ده انظور ده. صحیح. دویم ترازو هل هذه معطف راځي جاکټ؟ نه، ځکه هذه مؤنث راغلی، باید هغه اسم هم ورته مؤنث راځي. هل هذه الشجره، آیا دا ونه ده؟ دریم ترازو هو تقرأ راځي؟ نه، د ښځې لپاره تقرأ راځي. دا هو باید مثلا که د ښځې لپاره موږ وایو چې هي تقرأ، هغه لولي. که د نر لپاره وایو هو یقرأ، هغه لولي. نو دې به دا انتخاب کو. څلورم هل انت مصر، غلط، مصری راځي، ملکیت صبری. هل انت مصری، آیا ته مصری؟ دا صحیح راځي. هذا اخي مدرس، هو مدرس راځي، هي نه راځي ځکه مذکر ده. شپږم من اين انت، من راځي، هل نه راځي. همدارنګه سعید کې فی الحمام راځي، من حمام نه راځي. ډیر اسانه ده ان شاء الله. ډیره زیاته مننه کور مودان درنو قدرمنو دوستانو. هیله ده چې د نن درس او د نن تمرینم لوستی وي او خپلو دوستانو سره په خیر سره حل کړئ. تر بیا مو په پاک او مهربان الله سپارم. خوشحاله اوسئ. الله مو مل شه. د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب پمینا مینا ول قرآن درب کتاب.